د ترکیې د پوځیانو پاتې کیدل او د افغان حکومت هرکلی. حکومت څنګه د ترکیې د پوځیانو پاتې کیدل ته هرکلی وویلي؟ تازه افغان حکومت څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. که څه هم طالبانو د سپټمبر 11 وروسته د هیڅ یو بهرني هیواد د سرتیرو لرلو سره موافقه ونه کړه، خو داسې ښکاري چې د ناټو چوکاټ کې ګډ هیواد ترکیه په افغانستان کې پاتې وي. د ترکیې له لوري د کابل هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستلو پر تړاو د ناټو او امریکا له هڅو وروسته بایډن او اردوغان دې موافقې ته ورسېدل چې د کابل هوایي ډګر مسؤلیت به دا هیواد اخلي. اوس تازه افغان دولت د ترکیې له لوري د کابل هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستلو پر تړاو هرکلی ویلی دی او په دې هکله یې خپله خوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دولت د ټولو بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته د ترکیې له لوري د کابل هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستلو له امله خوشحاله دي. هغه TRT ترکي شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د دوی د ترکیې لوري د حامد کرزي کابل هوایي ډګر د ساتلو هرکلی کوي او دا کار به وکړای شي چې د نړیوالو ډیپلوماتیکو حضور او له افغانستانه د ناټو او نورو مرسته کوونکو د دوام سبب شي او دا اړتیا هم وه. اتمر د خپلو خبرو په دوام د ترکیې سره د پاکستان نوم یادول چې په دې برخه کې به مرسته کوي یو سوی تفاهم بللی او ویلي دي چې ترکیې د هوایي ډګر نه بلکې د سولې په برخه کې د پاکستان پر ګډون ټینګار کړی و. تر اوسه پورې لا هم د کابل هوایي ډګر رسمي چارې ترکیې ته نه دي سپارل شوي، خو کله چې اردوغان د پاکستان یادونه وکړه نو ټولو شک وکړ چې ترکیه غواړي په دې رقم د ځان په وړاندې د طالبانو ګواښونه کم کړي، خو پاکستان ګډ او ناګډ په دې برخه کې تر اوسه معلوم نه دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.